ډېر خوشحاله یو چې دلته د ښوونیز مرکز له شاګردانو او استادانو سره ګډه ناسته لرو او دا چې له تاسو سره ځینې سوالونه شته، موږ کوشش کوو چې د خپلو معلوماتو مطابق د هغوی ځواب تاسو ته درکړو او تر یوه حده پورې ستاسې قناعت حاصل شي. تاسو کولی شئ په هره برخه کې څه سوال پوښتنه لرئ، موږ آماده یو انشاءالله. ما پوښتنه دا ده چې موږ د کتابونو ډېر مشکل لرو، خصوصا دغه شخصي مکتبونه چې دي. کتابونه شاګردان اکثره په بیه رانیسي، هغه هم داسې غلط چاپونه چې هغه ګس سره ویل کېږي هم نه، په ډېر ګران قیمت یې ورکوي. نو تاسو زموږ سره په کتابو کې کومک کولی شئ، دغه شخصي مکتبو سره کې نه شئ کولی، چې وکړي خو ډېره به ښه وي. او بل د تعلیمي نصاب په هکله باندې که چیرې اسلامي امارت په آینده کې همدغه زوړ تعلیمي نصاب مخ ته بیړي او که به دا تعلیمي نصاب ته تغییر ورکوي چې دا اوس موږ مخ ته بیا یو شاګردانو ته درس ورکوو. دغه مې پوښتنه وه. لومړی به د افغانستان د اسلامي امارت د تعلیم و تربیې په اړه باندې چې هغوی د نصاب په اړه باندې څه کړي دي. زما د معلوماتو له مخې د افغانستان د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو کمیسیون د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې یو مستقل کمیسیون ده چې مختلفې څانګې لري او له اشغال له اوایلو څخه تر اوسه پورې د خپل کار ته ادامه ورکړې ده. د هیواد په مختلفو ولایتو کې مکاتب، مدرسې او ښوونځي لري چې د نظارت او نگراني کوي. د تعلیم او تربیې کمیسیون د نصاب په جوړولو باندې له ډېره وخت څخه کار پیل کړی ده. د ابتدایي صنفو دپاره نصاب برابر شوی هم ده او هغه د استفادې وړ هم ګرځېدلی ده. په اکثرو ولایتو کې هغه توزیع شوی ده، ورته رسېدلی ده. دا چې اوس دستي کم تعلیمي نصاب په مکاتبو کې رایج ده او پیل ده، اسلامي امارت د هغو نظارت کړی د تعلیم و تربیې هغه ټول ارزولي دي، هغه کتابونه یې کتلي دي. تر اکثریت د نصاب ډیره برخه چې د اسلامي امارت لخوا څخه تایید شوې ده. یوازې په ځینو مضامینو کې او په ځینو کتابونو کې چې هغوی کې څه ملاحظې شته چې هغه د کابل د ادارې په غوښتنه باندې یا مثلا د امریکایانو د اشغالګرو د هغوی په غوښتنه باندې په ځینو کتابونو کې بعضې دغسې مضامین ځای شوي دي چې هغه زموږ او ستاسو اسلامي ټولنه او افغاني ټولنه هغه نسی برداشتولی او نسی منلی او نه پکار ده چې هغه زموږ د نوي نسل د شاګردانو ذهن سازي هغه رقم وسي. نو په هغه خاطر باندې په ځینو مضامینو باندې ملاحظې شته چې هغه ملاحظه شوي دي. په آینده نصاب کې به هغه نه وي. نور کوم نصاب چې دغه د اسلامي امارت د تعلیم تربیې لخوا څخه تایید ده اوس دستي رایج هم ده. او د دې ترڅنګ تعلیم تربیه خپل خصوصي د ابتدایي او لومړنیو صنفونو دپاره خپل نصاب باندې هم کار کوي. او رابس ستاسې دوهمې پوښتنې ته چې تاسې مکاتبو ته کتابونه ورکولی شي یا نه، زموږ وظیفه د فرهنګي کمیسیون د فرهنګي چارو ده چې فرهنګي فعالیتونه وکړو. البته ستاسې دغه غږ د تعلیم و تربیې تر مسؤلینو پورې رسولی سو چې په دغه ولسوالۍ کې خصوصا په مساقله ولسوالۍ کې په ځینې مکاتب موږ ولیدل، هغو د مکاتبو د قرطاسي او د دغه څه مشکلات درلودل، له خپل ځان سره دا نوټ اخو هغوی ته ورکولی سو. امید شته زما معلوماتو له مخې د ابتدایي صنفونو دپاره تعلیم و تربیه خپل پروګرام لري او تهیه لري، کتابونه به حتما توزیع کړي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مرستیال صاحب، که څه هم زما پوښتنه تاسو ته متوجه نه ده، زما پوښتنه د معارف په هکله ده، خو بیا هم چې تا خپلو خبرو کې وویل چې زه ستاسو غږ تر یوه ځایه رسولی شم او کیدلی شي یو څوک د دې جواب ووایي، ځکه چې د ولس دې پوښتنې ته ډېر په تمه او د ځواب غوښتونکی دی. تاسو په راتلونکي کې په مفتوحه سیمو کې د معارف په هکله کوم پلان لرئ چې نوي ښوونځی خلاصې کړئ او یا مدرسې خلاصې کړئ، او تر کومه ځه پلان لرئ او څه قسم پلان لرئ د دې دپاره؟ تاسې بیخي هغه زما د زړه پوښتنه وکړه. د افغانستان اسلامي امارت په خپلو تشکیلاتو کې لکه مخکې چې موږ وویل د تعلیم و تربیې او عالي تحصیلاتو کمیسیون لري او د اسلامي امارت تر ټولو غټ ارمان له اسلامي نظام راتللو څخه وروسته تر ټولو غټ ارمان دا ده چې تعلیمي بهیر د افغانستان ګوټ ګوټ ته او کور کور ته تعلیمي بهیر ورسیږي.
دا زموږ د ټولو افغانانو او خصوصا د اسلامي امارت د مشرانو لومړنی ارمان دا ده چې دغه تعلیمي بهیر ترقي وکړي، کور کور ته ورسیږي او هر ماشوم هم زده کړه ترلاسه کړي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخندزاده حفظه الله هر اختر کې چې د هغوی پیغام راځي د نورو مسایلو ترڅنګ د ده په پیغام کې د تعلیم او تربیې په اړه باندې هم یو څه موجود وي. د تعلیم او تربیې مسؤلینو ته او عامو همکارانو ته او ټولو افغانانو ته یې دغه توصیه کړي چې تاسې تعلیمي بهیر ته وده ورکړئ، د تعلیم او تربیې په برخه کې کوشش وکړئ او د تعلیم او تربیې له مسؤلینو سره همکاري وکړئ، تعلیم کور کور ته ورسوئ. د اسلامي امارت د زعیم او د ټولو مشرانو لومړنی ارمان دا ده چې د افغانستان ټول نوی نسل او بچیان په تعلیم باندې وروزل سي او تعلیم ته وده ورکړي. نو په مفتوحه سیمه کې کله چې هره سیمه د اسلامي امارت تر واک او کنټرول لاندې راځي، هلته ورسره سم ټولې ادارې په خپل فعالیت باندې پیل کړي. دا اوس وروستۍ کې د اسلامي امارت مشرتابه له خوا څخه دغه یو حکم راغلی و چې ټول د ټولو ادارو او د ټولو کمیسیونو مسؤلین هره سیمه چې فتح کېږي دستي به هغې سیمې ته ځان رسوي، هلته به خپل اړوند ادارې چې دي هغه به ټولې فعاله کړي، که تعلیم او تربیه د فرهنګي کمیسیون د نظامي چارې دي، ملکي چارې دي، د صحت چارې دي، د مؤسساتو کمیسیون د دغسې نور ټول دغه ټول به خپلې ادارې هلته فعاله کړي. نو زه ویلی سم چې اسلامي امارت تر ټولو له مخه تعلیم ته حق د اولیت ورکوي. په هره سیمه کې به مکاتب خلاصیږي، هغو ته به رسیدګي کوي، په ټیټه کچه باندې د ابتدایه، متوسطه او دغسې عالي تحصیلاتو د دغو ټولو دپاره دا اوس هم کوشش روان ده او کومې سیمې چې تازه فتح کېږي هلته به دې کار ته وده ورکوي. مننه ستاسو د جواب نه ډېر په زړه پورې جواب و. او دوهم زما غوښتنه ده او هغه دا ده چې دلته په دغه سیمو کې چې کومې مفتوحه سیمې دي دلته خصوصي ښوونځی ډېرې زیاتې دي او خصوصي مدرسې ډېرې زیاتې دي. د دې دپاره تاسو په آینده کې د مسلکي استادانو غوښتنه د ولس لري او ولس د داسې مشکلاتو سره مخ دی چې موږ کومې مدرسې او کومې ښوونځی وینو هغه چف د دغه یوې ښوونځی نه چې مسلم اتفاق ښوونځی دا چې د هغې څه اصول او نظم برابر دي. نور په ټولو ښوونځیو کې چې موږ ګورو نه مسلکي استادان وجود لري او نه یو څوک شته دي چې د هغو نه حیاتي وکړي او نه یو څوک شته دي چې د هغوی شاګردان بررسي کړي. نو تاسو نه په آینده کې مو غوښتنه ده چې دې ته توجه وکړئ او د دې خصوصي ښوونځیو دپاره د پوښتنې په شکل باندې کوم پلان لرئ او که نه دا به همداسې په خصوصي شکل باندې پاتې وي او جریان به لري او که به درج د رسمي ښوونځیو کېږي او د معارف ته هغه لاندې به راځي. ډېره ښه پوښتنه ده. ان شاء الله امید شته چې په وخت سره به دغه ټولې چارې منظمې سي. اوس الحمدلله د افغانستان اکثریت برخه یعنی د 85% څخه زیاته سیمه اوس د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې راغلې ده او وخت په وخت به ان شاء الله دغه چارې نورې هم منظمې کیږي. او د تاسې د خصوصي سکتور او د ښوونځیو پوښتنه وکړم، دا په هر هیواد کې دا یو معمول ده او دا رقم بهیر رواني د رسمي مکاتبو ترڅنګ خصوصي ښوونځي هم هلته موجود دي. البته هغه له نظام سره په رابطه کې تعلیم او تربیې او د عالي تحصیلاتو کمیسیون سره دوی رجسټري د هغوی په وخت نګراني کیږي. د تعلیم او تربیې دپاره چې کوم اصول، ضوابط او شرایط جوړ شوي دي له هغو سره برابر چلیږي. د دولتي تعلیمي بهیر ترڅنګ به دا خصوصي تعلیمي بهیر هم روان وي. او ستاسې غوښتنه موږ تر یو حده پورې رسولی سو چې د دې ښوونیز مرکزونو وخت په وخت بررسي وسي او راسي او موږ چې معلومات ترلاسه کړي د تعلیم او تربیه دلته د مساقله ولسوالۍ د پوهنې له مدیر سره ما مجلس درلود، هغوی راته وویل چې د اسلامي امارت مسؤلین دلته راځي، له ښوونځي څخه لیدنه کوي او حتی الامکان کوم څه چې د دوی په وس کې پوره هغه همکاري له موږ سره کوي. خو بیا هم ستاسې اواز تر هغو موږ رسولی سو. امید شته چې آینده کې د دوی دغه ارزونه او دغه نور هم زیاته شي. زه د صدیق الله صدیقي د هلمند ولایت مساقله ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د مسلم اتفاق خصوصي ښوونځي زده کوونکی یم. که چیرې د افغانستان کومې سیمې چې تر ولکې لاندې وي د دغه نوي نسل ځوانانو لپاره به تاسې د تعلیم په باره کې کوم پرمختګ یا کوم پلان لري که موږ ته واس موږ ډېر خوشحاله شو. د افغانستان اسلامي امارت تصمیم لري او مصمم ده همدا هوډ یې کړی ده چې کله چې کومه سیمه د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې راځي هلته ورسره سم به د نورو ټولو چارو ترڅنګ حق د اولیت دې ته ورکوي چې د تعلیم په برخه کې به کوشش کوي.
او د اسلامي امارت د مشرانو د ټولو همدغه اراده ده چې ولس ته کور کور ته تعلیم ورسیږي. نو په دې برخه کې ډېر پلانونه تر لاس لاندې سته. تعلیم او تربیه په دې اړه باندې پروګرامونه لري او ناستې لري، منظم پلانونه لري. زما ډېر امید ده چې موږ او تاسو به د یو ډېر پرمختللي تعلیمي بهیر شاهدان او خاوندان یو انشاءالله چې په لنډ وختو کې به ووینو. اسلامي امارت کلک مصمم ده تعلیم برخې ته وده ورکوي او دا چې په د باندې میډیا کې اسلامي امارت باندې دغه الزام کیږي یا بې ځایه تورونه لګل کیږي چې د تعلیم مخه نیسي یا د تعلیم مخالفین دي یا د ښوونځیو مخه نیسي، دا بالکل بې ځایه افواهات دي. موږ او تاسو دا د وینو د هلمند ولایت په یو لرې پرته شمالي ولسوالۍ مساقله کې دغه ستاسې ښوونځي داسې او دغسې نور لسګونه مکاتب دلته موجود دي چې په هغوی کې په اطمینان او په ډاډ سره زده کړې ترلاسه کیږي. هغه څه امکانات چې او ضرورتونه چې دي هغه هغوی ته مهیا سوي دي. نو همدغسې په ټول افغانستان کې هغه سیمې چې د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې راځي هلته به تعلیمي بهیر انشاءالله په ډېر منظمه توګه سره پیل کیږي او دا چې کوم څوک تبلیغات کوي دا ټول بې ځایه دي. اسلامي امارت د تعلیم ته حق د اولیت ورکوي. زما نوم محمد طیب د مسلم اتفاق خصوصي ښوونځي د 8م ټولګي شاګرد یم. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده که چې اوس انشاءالله فتوحات روان دي، که چیرې افغانستان واک ته ورسیږي نو تاسو به د شاګردانو سره څنګه رویه وکړئ؟ جزاک الله. موږ به انشاءالله له شاګردانو سره د خپلو اولادو او د خپلو ورونو په څیر باندې چلند وکړو. یعنې خپل اولادونه او خپل زامن پر چا باندې ډېر ګرانې د هغوی د ښې آینده دپاره فکر کوي، پلان جوړوي، د هغو د ښې روزنې دپاره ډېر پلانونه سنجوي. هر پلار د خپل اولاد د ښې روزنې دپاره ډېرې خوارۍ کاږي، تکلیفونه کوي. موږ به د ملت بچیان خپل زامن وبولو او د ملت د ښوونځیو استادان به خپل ورونه وبولو او د مشرانو په کچه کې هغه به خپل د پلرو په حیث باندې د هغو ته په نظر ګورو. نو موږ اراده دا ده چې ټول د ملت بچیانو ته په یوه سترګه باندې وګورو او د هغو دپاره د تعلیم زمینه مساعده کړو، مکاتب ورته خلاص کړو، ښوونځي خلاص کړو، هغو ته قلم او قرطاسیه ورسوو، نصاب ورته برابر کړو او دغسې ښوونځي ورته جوړ کړو چې په هغه کې ټول سهولتونه مهیا وي، ټول د تعلیم دپاره ټول سهولتونه موجود وي. زموږ خو انشاءالله همدغه ارمان ده. الله تعالی دې موږ په دې ارمان کې کامیابه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه بشیر احمد د شپږم صنف سټوډنټ یا شاګرد یم د مسلم اتفاق خصوصي ښوونځی. زه دا غوښتنه د محترم مولوي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دغه عصري تعلیم ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ یو ټولنه چې ترقي کوي هغه مختلف اړخونه دي. مثلا له دیني اړخه موږ تاسو علماو ته ضرورت لرو چې زموږ اخلاقي روزنه وکړي او دین راوښیي، د اسلام احکام راوښیي. د دې ترڅنګ موږ انجینر ته هم ضرورت لرو، ډاکټر ته هم ضرورت لرو، د زراعت کارپو ته هم ضرورت لرو، کمپیوټر پو ته هم ضرورت لرو. دې ټولو ته ضرورت لرو. نو که دغه ټول ډاکټر ته ضرورت وي، انجینر ته ضرورت وي، معلم ته ضرورت وي، نو دا به څه وخت حاصلېږي؟ هغه وخت عصري علم او تعلیم ترلاسه کړي چې هغه په عصري علومو باندې سمبالي، عصري علوم زده کړي، بیا به دا کسان جوړېږي. نو دا د ټولنې یو ضرورت ده، یو اهم ضرورت ده. موږ ټول کوشش دا کوو چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري علومو ته ډېره زیاته توجه وسي، مکاتب، پوهنتونونه، لیسې پرانیستل سي او دغه شاګردان په دغسې سویه باندې وروزل سي چې په آینده کې موږ او تاسو خودکفا سو. موږ تاسو د ډاکټرۍ له نګاه څخه هم خودکفا سو چې نورو هیوادو ته هم ضرورت پیدا نه سي چې بیا موږ ولاړ سو خپل مریضان هلته یوسو. د انجینرۍ په حد کې هم باید موږ له دې څخه خودکفا سو چې بیا بل چا ته ضرورت پیدا نه کړو چې هغه راځي دلته موږ ته نقشې پیاده کوي، موږ ته پلانونه را جوړوي، موږ ته پلونه را جوړوي، فابریکې را جوړوي. دغه ټول باید موږ په خپل هیواد کې دننه ولرو. نو خلاصه توګه باندې ویلی سو چې عصري علومو ته موږ د قدر په سترګه ګورو او لازمي او ضروري یې بولو. زما پوښتنه دا ده چې دلته بعضې علما وایي چې دغه انګلیس یا کمپیوټر چې تاسو زده کوئ دا ښه کار نه دی، دا د کافرانو ژبه ده، دا باید تاسې زده نه کړئ. نو دې په هکله اسلامي امارت څومره جواز لري دی؟ محترم ورور، ستاسې د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا کومه خبر چې تاسې اورېدلې ده، ما په نظر باندې دغه شخصي نظریات دي چې هغوی ویل دي.
په مجموع کې په اسلام کې د عصري زده کړو ته دا ډېرې اهمې بلل سوي دي او ضروري بلل سوي دي، جواز لري او مهمې دي، ځکه موږ او تاسو په صدر اسلام کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته به له نورو ځایو څخه وفدونه راتلل، نور خلک به راتلل، هغه به د نورو ژبو خلک وو، نو بیا د دغو دپاره په خپلو صحابو کې کشرانو صحابو کې داسې خلک روزلي وو، هغو ته د نورو ژبو زده کړی ور لازمي ګڼلې چې تاسې نورې ژبې زده کړئ تر څو له دنیا سره ورسېږي او د مسلمانانو پیغام چې ده دا په ښه طریقه سره ورسېږي، نورو خلکو ته ورسېږي چې اسلام څه غواړي، مسلمانان څه غواړي، د اسلام پیغام څه ده. نو داسې ته مثلا انګریزي زده نه کې یا مثلا نورې ژبې زده نه کې، عربي زده نه کې، فارسي زده نه کې، اردو زده نه کې، نو ته د خپل پیغام تر نورو خلکو پورې نسې رسولی، د اسلام پیغام او احکام تر نورو خلکو پورې په احسنه طریقه سره نسې رسولی. نو موږ دغه یوازې روا نه بلکې ضروري بولو عصري علم ترلاسه کول، نورې ژبې زده کول، لیک لوست زده کول، انګریزي زده کول، کمپیوټر زده کول، دا زموږ د ټولنې یو ضرورت ده، حتمي باید دغسې استعدادونه موږ ولرو چې دغه ټولې ژبې ترلاسه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د افغانستان د فرهنګي چارو کمیسیون مسؤل ته السلام علیکم او نیک هیلې وړاندې کوم. د هغه نه وروسته محترم مولوي صاحب زما د پوښتنه ده اوس چې فعلا عصري تعلیم کوم ارزښت لري، آیا په راتلونکي نظام کې به عصري تعلیم دغسې ارزښت ولري که به یې ونه لري؟ عصري تعلیم موږ ضروري بولو، لازمي بولو، ځکه د یو ټولنې ترقي او پرمختګ چې ده هغه په عصري علومو باندې راځي. عصري علوم که انجینر و ډاکټر و ساینسپوه ونه لري نو موږ به همیشه وروسته پاتې یو. موږ عصري علومو ته ډېر اهمیت ورکوو ځکه چې په دنیا مقابله چې موږ کوو هغه په وسایلو باندې کوو، نو وسایلو باندې هغه وخت کوو چې مثلا موږ له ټکنالوژۍ څخه برخورداره یو، له ساینسپوهان ولرو، کدرونه ولرو، شخصیتونه ولرو، انجینران ولرو، ډاکټران ولرو، نو بیا موږ له نورې دنیا سره مقابله کولی سو، هم په علمي ډګر کې او هم په جنگي ډګر کې، هم په دې نو چې کله عصري علوم موږ ونه لرو دې شانو مقابله نسو کولی. نو عصري علوم ډېر ضروري دي، اهم دي، ولې د یو مسلمان دپاره لازمي دا ده چې هغه باید د دیني علومو ترڅنګ عصري علوم ولري. که یوازې عصري علومو باندې سنبال سي او له دینه څخه ناخبره وي هغه شخص هم بیا د ټولنې په ګټه نسي راتلی، نو باید له دواړو له ټولو علومو څخه ځان برخورداره کړي، هغه بیا یو کامل انسان دی.